نن به تاسو ته بل فلم ایکسپلین کوم او په پښتو کې به تشریح کوم. که تاسو اوس پورې زما چینل نه سبسکرایب کړی او یا تاسو زما چینل نه وی نو زما چینل ضرور سبسکرایب کړئ چې تاسو ته هر زما نوی ویډیو راځي. که څوک تاسو په خپل کور کې لسو کالو لپاره قید کی او کته باروزی او هغه ته مړ کړي. دا کیسه هم څه داسې ده. د دې جنې نوم شاشا ده او دا په هانګ کونګ کې اوسېږي. دا ښار پهله په شانتي نه و او دا ښار ټول تباه شوی دی. دا په خپل بیډ کې ودوي او دا فکر کوي چې دغه ځینه به څنګه وځم. بیا هغې ته خیال راځي چې ما خو څه اوبه باره په چت باندې سټور کړي دي. بیا هغه په چت باندې خیجي او د پرخې نه چې څومره اوبه جمع شوي وي هغه دا یو بوتل کې اچوي. تاسو به دا فکر کوئ چې دا جنې داسې ولیکئ خو دا به تاسو ته د مخکې فلم کې ښایم. بیا چې دا کله د خپل کور نه هانګ کونګ ښار ګوري نو دا ښار ټول تباه شوی وي او ورو ورو دا نور بلډینګونه هم لړه کېږي. هر طرف تباهي وي او نه انسان او نه ځناور وي. او دا ارڅه د یو سیلاب نه شوي وو کوم چې 2013 کې راغلی وو. هغې ځان سره ډېرې زیاتې اوبه وروړو او دا ټول ښار یې په اوبو کې ډوب کړو. خو کوم چې لږ ډېر خلکه بچي وو هغه یو زلزله راشي چې هغه 8.2 وي او دا ټول خلکه ځان سره تباه او کی او مړه کی. او ډېر خلکه خو تر اوسه پورې غیب وي کوم کې چې دا جنې هم شامله وي. کومه چې په دې مصیبت کې بچي وي او تر اوسه دې کور کې ژوند کوي. هغې سره لږ ډېر د خوراک سامان وي او کله چې دا سامان ختم شي نو هغه سامان پسې ګرځېږي او را پیدا کوي. او دې د تېرو څو کالونه یو انسان هم نه یي کتلی. موږ دلته ګورو چې دې څه یو ریډیو وي. بیا دا په ریډیو کې اوري چې یو سړی وایي چې اوس هم زموږ د ژوند کولو امید شته. موږ سره خوراک کور هر څه شته او که تاسو زما اواز اورئ نو زما په ایډرس باندې راشئ. خو کوم ځای چې هغه سړی ښیي هغه ډېر زیات لرې وي او دې سره کښتۍ هم نه وي او که دا په لامبو ځي نو دا به په لاره کې مړه شي. بیا دا هلته کې څه چغې اوري. دا چې کله په خپل دوربین کې وګوري نو هغه څه خلک کوي. دې سره په خپله خوراک نه وي نو به د دې څه مدد وکړي. دا بې غلي شانتې هلته کې کیني او خپلې اوبه راولي او ویسکي. دغه شانتې به دې خپله ګزاره کوله تېرو څو کالونه. خو دې ته دا پته نه وي چې راتلونکي ټایم کې به دا مشکلات د دې نور هم زیات شي. ولې چې په ریډیو کې خلک وایي چې اوس یو بل غټ طوفان پاتې دی او هغه چې دا کم خلک پاتې دي هغه به هم سره تباه کړي. اوس شاشه له شیانو استعمال ډېر زیات کم کړي. دا یوه ورځ په اوبو کې څه غټ ډبې ګوري او دا فکر کوي چې دې کې به خوراک وي. دا بې لاندې راځي او دا ډبې ځان ته راکاږي. دلته کې موږ اوبه ګورو. ناببره منزل باندې اوسېږي ځکه اوسه پورې دې ته اوبه نه وي رارسېدلې. دا چې کله هغه ډبې کلو کې نو هغې کې د شرابو یو بوتل پروت وي. د دې ډېر زیات امید و چې دې کې به د خوراک څه سامان وي خو دې کې صرف یو بوتل وي. هغه بره راخیږي خو په درېیم منزل کې هغه یو کمرې ته ودرېږي. شاید دغه کمرې سره د دې څه امیدونه وابسته دي ځکه هغه دلته ودرېږي او په غور ورته ګوري. د دې په کمره کې موږ هر څه ګډوډ ګورو او څه شیونه خو سوځېدلي هم وي. خو موږ دلته کې ګورو چې دې لاس کټ شي کله چې دې هغه تیر چلولو او دا هغه زخم نه پټۍ تاووي او دلته کې موږ دا ګورو چې دا ډېره زیاته جاړي. هغه ډېره زیاته تنګه وي د یوازې ژوند کولو نه خو بیا هم هغه خدای ته شکریه ادا کړي چې هغه اوسه پورې ژوندی ده. هغه ښکته خپلې کمرې ته کوشي او هلته کې ویده شي او دا د دې د زندګۍ روټین وي چې پاڅېږي او سټور شوي اوبه وڅښي او ټوله ورځ په دې امید کې وي چې ماله به د خوراک څه میلاو شي. او ډېر ورځې داسې هم وي کله چې هغې ته خوراک څه میلاو نه شي او دا نهار هلته کې ویده شي. بیا یوه ورځ دا چې کله اوبه سټور کوي نو دا په دوربین کې څه خلکه ګوري چې د دې خواته را روان وي او هغې سره په لاسونو کې تومانچې هم وي. دا چې کله وګوري نو دا دې پټه شي خو هغه خلکه مخامخ بلډینګ ته لاړ شي او هلته کې څه خلکه مړه کړي او هغې نه خوراک والي او بیا هغه نور خلکو کورونو ته ځي کوم چې د دې پیشه وي. خو په هغې کې یو سړي نظر په شاشه باندې پرېوځي. شاشه هم دا سړی وګوري او دا فوراً د دیوال شانتې لاندې پټه شي. خو کله چې دا واپس وګوري نو هغه خلکه د دې کور ته را روان وي. بیا دا لاندې په منډه راکوشي او دې سره چې کوم سامان وي دا یې هلته کې پټوي او په خپله هم په یو کمره کې یو المارۍ کې پټه شي. کوم چې دې پهله نه دا ځای ځان ته جوړ کړی وي. لږ ساعت پس 4 کسان د دې کور ته راننوځي او هغوی د دې د کور سامانونه اخوا دېخوا لړه کوي او هغې سره یو 15 کلنه هلک هم وي او شاشه چې کله دا وګوري نو هغې ته خپله خور یاده شي کومه چې دې طوفان کې مړه شوې وي.
دې کس ته پوره یقین وي چې دغه کور کې ما یو جنۍ وکته، خو نور خلکه دلته کې دا جنۍ ونه ګوري او په دې باندې غوسه شي او ورته وایي چې دا زموږ ټایم ضایع کو او ورته وایي چې دا کور د تېرو 10 کالونو بند پروت دی. شاشه دنه دا خبرې اوري او هغه ډېره زیاته یېرېدلې وي او دا جنۍ هلته کې رپېږي او دا فکر کوي چې دا خلکو زه پیدا کړم نو هغوی به ما سره څه وکړي او ما به مړه کړي. خیر دلته کې دا خلکه دلته نه لاړ شي او شاشه هم بار روزي او دا هلته کې ډېر شي نه پټ کړي او دا فکر کوي چې دا خلکه بیا هم راتلی شي. دا به په خوب کې خپل فیملی خلک ګوري کوم چې دینه په دې سیلاب کې مړه شوي دي او دا د خوب نه راپاسېږي. دا بیا تشناب ته ځي او هلته نه دا ګند راخلي او په بالټۍ کې دا بار لړه کوي او دغه شانتې دا په کور کې دا ګندګي نه پرېږدي چې دې نه به بوی جوړ شي او دا به ښه نه وي او دا ځکه داسې کوي چې دا نه غواړي چې دا خلکه دغه ګندګي وګوري او دوی ته پته ولګي چې دې کور کې څه خلکه اوس هم ژوندي دي. دا یو ځل بیا په اوبو کې څه شی نه ګوري خو نن دې ته په باکس کې یو شی میلو شي. دا په منډه راکوشي او هغه ډبې راونیسي او دې کې دې ته څه خوراک شی نه میلو شي او کله چې دا ټیسټ کړي نو دې ته پته ولګي چې دا هر څه تازه دي او دغه شانتې دا ډېره زیاته خوشحاله شي او دې ته هلته کې څه زاړه فروټ هم میلو شي. بل ورځ بیا دا یو ډبې ګوري کوم باندې چې له پاسه یو ماشومه ناسته وي او دا فکر کوي چې دا ماشومه مړه ده او دا یې کور ته دننه نه راولي او بیا دا په خپلو کارونو کې مصروفه شي او بیا د شپې هغه ماشومه د دې کور ته راننوځي. خو کله چې دا د هغې خواته لاړه شي نو دا ماشومه دې نه ویریږي او بلې کمرې ته منډه کړي او دا ماشوم تې له بیډ لاندې ننوځي او هلته پټه شي. بیا شاشه ګوري چې دې سامان ټول اخوا دېخوا لړه کړی دی او د خوراک سامان دې ځان سره پټ کړی وي په کوم باندې چې شاشه ډېره په خندا شي. دا اوس پته نشته چې دا ماشومه به د دې په زندګۍ کې ښه راشي او یا به دا دې ته ډېر مصیبتونه ساز کړي. بله ورځ د دې ماشومې په لاس کې یو فوټو وي کوم چې د شاشه او د هغې خور وي. دا ته دا فوټو زر والي او د دې په سترګو کې اوښکې راشي. شاشه دې ته څه نوډلز پاخه کړي او دا دواړه هغه خوراک والي او چت ته پاسه لاړ شي او هلته کښېني او داسې کولو دا دې ته څه سکون میلو شي ولې چې تېرو څو کلونه دې چا سره خبرې نه وي کړي او دا اوس ډېره زیاته خوشحاله وي. خو اوس دې سره څوک شته چې دا ورسره خبرې وکړي او ټایم ورسره پاس کړي. بیا په ریډیو کې دا ماشوم مکه سره اوري کوم چې شاشه پهله اورېدلی و کوم معنی چې دا ماشوم شاشه ته لاړ شي او د دې خبر ورته وکړي او ورته وایي چې موږ ته پکار دی چې یو کښتۍ جوړه کړو او دې سړي ته ځان ورسوو. خو شاشه دې ته وایي چې داسې مه کوه او دا دومره اسانه نه ده او ورته وایي چې موږ ته پته نشته چې دا ځای کوم ځای کې دی او شاشه نه غواړي چې دې ځای نه لاړ شي. بیا دا ماشومه دې ته وایي چې ته خو بالکل کوشش هم نه کوې د دې ځای نه وتلو نه. بیا شاشه ګوري چې دا ماشومه د بوتلو نه یو کښتۍ جوړوي. خو شاشه ورته وایي چې دغه اوبو کې ډېر زیات شارکس دي او کوم چې د ډېر ورځونه وږي دي او که موږ اوبو ته کوشو نو دوی به موږ وخوري او مړه هم کړي او موسم هم خراب دی او که د نور خلکو موږ ټینګ کړو نو موږ به مړه شو. خو دلته کې دا ماشومه دې ته تومانچه وښیي او ورته وایي چې موږ چې دا تومانچه ده او موږ به پرې دا خلکه ولو. خو شاشه ورته ډېره غوسه شي او ورته وایي که دا تا وچلولو نو موږ به دلته کې دواړه مړه شو. بیا موږ څو میاشتې پس باران ګورو کوم معنی چې دی ډېر زیات لوښي ایښولي وي او دا اوبه جمع کوي. بیا دا اوبه دوی صفا کوي او څښلو لپاره یو ځای کې ایږدي کوم کې چې دا ماشومه هم د دې مدد کوي او دوی نن بیا نوډلز پخ کړي وي ولې چې نن باران شوی دی او دوی ته له څښلو اوبه پیدا شوي دي او دغه شانتې دا دواړه ډېر خوشحاله وي. شاشه دلته کې یو پټه کښتۍ تیارولو کوشش چالو کړی وي او دې ماشومې ته یې هل نه یې ویلې. دوی اوس اني ټایم دلته نه تلی شي او دا غواړي چې دوی دلته نه ډېر لرې لاړ شي او څه موده پس دا کښتۍ دا تیاره کړي او جوله چې کله دا وګوري نو هغه ډېره خوشحاله شي او دغه شانتې دوی دواړه هلته کې خوراک سامان پکې کېږدي ولې چې دوی ته نه وي پته چې دا سفر به څومره اوږد وي او څومره لرې به وي. شاشه یو ځل بیا بره خیجي او په دوربین کې موسم ګوري خو اوس بیا دا هغه خلکه وګوري کوم چې په کښتۍ کې سواره وي کوم معنی چې دا خلکه دی ویني او د دې کور ته را روان شي. شاشه دا هر څه اخوا دېخوا یو ځل بیا لړه کړي او دا ماشومه هغه المارۍ کې پټه کړي خو شاشه دې کې پټېدی نه شي ولې چې دې سوزي کې یو کس ځای وي او له دویم کس پکې ګنجایش نه وي کوم معنی چې دا ماشومه جرا چالو کړي خو دا هېڅ هم نشي کولی او شاشه د خپلې خور په کمره کې پټې شي. بیا دا په خپلو خیالونو کې هغه وخت ځي کله چې دې دنیا کې دا سیلاب را روان و او دا ټول ښار هلته کې تباه کېدو
او په دغه ټیم کې شاشه او دغه خور یو ځای منډي والی خو دې خپل خور بچنه کا خو په دې سیلاب کې دا بچوا او هغه بچنه کا په کوم نشي دا تر اوسه پورې خفوي او دا غلطي دا اوس بیا نه کول غواړي بل خو تا اغله هم د کور ترانوزي او د توس پته لګي دی چې د کور کې خلکو سیږي ولې چې دی هغه کشته هم کتلی وي ایو غل هغه کمرې درشي کوم د کې شاشه پټوي او هغه الته کې یو صادر راکګي لاغي لاندې دوه مړی پرته وي کوم چې وچی وي او هغه ماشوم هم ویریږي او هغه چغی ناری کې په کوم باندې چې دا غله دا وګوري بل خو تا شاشه هم روزي او هغه بر روخيږي شاشه هم دلته کې اړ نه مني او هغه تمانچه روکږي او هغه سړی په مخ باندې ولي او دغه شاندې دا هغه نور خلکو سره به هم جنگ کوي او دا نن ډیره جاته په غوسه کې وي دا یو کس په چاکو باندې وخی خدا بل کس دا ونیسي خدا جنې په خپل چاکو باندې دا زخمی کی او مړی کی اوس دلته کې یو غل پاتې شوی وي هغه خپل مرګره بره چت نه ګوري خدا ماشوم را منډه کی او هغه ته د کور کی او لاندې په بو کې لړکی اول د کې یو شارک راشي او دا سړی ځان سره بوزي او وی خوري بل سردوی را پاسي او د لغلو په کشته کې کینی او دنا روان شي او په دې کشته کې د خوراک سامان هم ډیر وي او په دې کشته کې چې شاشه کړه دا ریډیو آن کی نو هغه سړی لاغه اډرس وته وخی او دا لا هغه سیټه روان شي او دغه شانتي شاشه خپل او د دې ماشومي ژوندۍ بچکا او دلته لاړ شي